د کهانی په شروعات کې موږ یو بوډا اینو چې هغه یو ګینګسټر لا ټیټو جوړی نو دا ګینګسټر چې کمی دی وته ډېرې چغې وای نو دا بوډا وته کته دا ټیټو نشه جوړولای نو ما جوړو دا ستا غونته کسان نشه جوړولای په دې کې دوله یو لیپاپه راشي دا یو کس دا لیپاپه چې کله کولاو کوي نو بوډا چې کله دا نظاره وګوري د ډېر زیات ویریږي دا غي مین ریزن دا بوډا د یو قصو کې چې داسې یو ځل ما کار کوو په هغه ریسټورانټ کې یو کس لا دا لیپاپه رااله هغه چې دا لیپاپه کولاو کړه نو لږ ساعت بعد هغه چې کوم چا کولاو کړه هغه مړ شو او هغه یو نینجا وجلی و دا کسان د دې بوډا مذاق وړاو کې دته وایي چې تا ته ګوره او د سر ته دې ګوره چې څنګه یو لیپاپه راله د هغې نه بعد هغه نینجاګانو مړ کول دا کسان خاندي هغه وایي څنګه چې تاسو خاندئ دقسې هغو هم خاندل نو د هغې دا په لږ ساعت بعد هغو چې دا کومه خندا وه دا په چغو او په چړاګانو کې بدله شوه او زه ډېر سخت یېرېږم ولې چې دی ورته د خپل د زړه نشان وښیي په ده باندې هغه نینجا په زړه باندې اټیک کړی خو دی ترې بچ شوی یا د نینجا ډلې د حسابه خو دی مړ شوی دا کسان چې کله د دا ټیټو ویني د پسې په خندا سټارټ شي ټول پسې وخاندي چې دا بوډا ته ګوره او رته د سر ته په دې کې دا یو د مذاق وړاوی په دې کې یو تیر راشي او رته دا سر جدا شي دلته کې د یاري نه ډزې شروع کی د سخکار نه خود ډزې کوي او په دې کې دا نینجا په تیاره کې د یو مرګره چوت کی او چې واپس کتره غزار کې دا غصرب ټوکړې ښکته راشي دو چې دا منظر ویني څه بھیانک منظر او د ډېر سخت ویریږي د چا نه سینه الوزي او د چا لاسونه الوزي او دو اسې پړنده خاطه کې ډزې کوي دا ټول ډېر سخت ویریږي په لږ ساعت کې دی نینجا د دا ټول کسان دوړه کړي دا بوډا چې کله دا منظر ویني دی هم ډېر سخت ویریږي او د دې نه بعد بیا موږ ته یو سین وښیي د برلین په هغې کې د نیکا په نوم یو جنۍ دا خپل چې کوم مشر ډیټیکټیو وي هغه ته د دې نینجا په باره کې کیسه وکړي چې نینجا داسې لیدلی شوی دی او نینجا د خلکو ډېره زیاته تباهي وکړه او موږ له د نینجاګانو تلاش شروع کول پکار دی او هغه په دې ایریا کې لیدلی شوی دی چې هغو ډېر قتل عام کړلی او په یو کلب کې دنیا خلک وژلي دا ډیټیکټیو ورته ووایي چې دا ته څه خبره کوې نینجا خو نشتي بل طرف ته موږ ته یو ځای وښیي چې په هغې کې یو ماشومان وي او په دې کې د دوی چې کوم ګروپ وي دوی د لا ټریننګ ورکوي یعنې د نینجاګانو ټریننګ والا ورکوي دې نینجاګانو په باره کې چې کوم غټ خلک وو هغو ته خو جانکاري وه خو عام چې کوم عوامو هغو ته ردې جانکاري نه ورته چې کوم مشر وي د ټریننګ سنټر ته د رایزو په نوم یو ماشوم راولي او د ټولو ته ووایي چې په روان دور کې به د ستاسو لیډر جوړیږي یعنی دا به ډېر یو قابل نینجا جوړیږي د دوله ټریننګ ورکوي چې په ټریننګ کې چا لږه غلطي وکړه نو په والو د هغه خانه خرابوي چې تاسو څنګه کتی شئ چې په دې هلک باندې څومره نشانونه دي د یو ځل خپګ دی په غلطۍ کې رده د خپه په بل ځای راشي او دا ماسټر چې کوم وي دی ډېر په بېرحمۍ سره دا ماشوم په دې خپو وټکوي د شپې د تړ ته وجې د له خوب نه ور دی خو یو وړه غونته جنۍ راشي هغه هم دا ټریننګ زده کوي هغه راته په دې خپې باندې مرهم ولګوي د مرهمو د وجې د زخم چې کوم وي دا لږ په سکون شي بل طرف ته د ماشومې نوم چې وي کیری وي د دې ماري چې دا د دې نه دا ځان لرې ساتي بل طرف ته د ماشوم چې کوم وي دی یو قابله نینجا جوړ شوی وي بیا څه وخت پس موږ ته پاټ ښیي چې دی یو سخت ټریننګ کوي دی ته خپل ټریننګ په دوران کې خپل یو زوړ پاټ رایاد شي چې دی د خپل د یو مد مقابل سره مقابله کوي د هغه نه اراو شي او ډېر په بېدردۍ سره د ده چې دا کوم مشر وي ده ته ووایي د اراوېدو نتیجه دا ده هغه راته په دې خېټه کې ګوتې ورومنډي او دی ډېر په بېدردۍ سره زخمي کړي دی ډېرې چغې ووایي سهار چې دا ماسټر راشي چې وګوري دا ریاضو بیا دوباره پایټ ته تیار وي دی وایي چې زه دوباره پایټ ته تیار یم د دې نه بعد د دې جنۍ او د یو بل کس سره پایټ وي د جنۍ خپل سترګې تړلي خو دا د خپل مد مقابل چې کوم وي دا اراو کړي اصل کې دا خون خرابې نه ځان لرې ساتي د ماسټر دی ته ووایي چې ته دا چاړه واخله چې کوم اراو شو چې د هغه په چهره باندې اراوه نشان شي او دا جنۍ د دې چاړې اغوستو نه انکار وکړي دا غزار کې دا ماسټر دا چاړه راوالي او ردې په دې مخ باندې نشان جوړ کړي او دا په جیل کې بند کړي د شپې رایزو په دې پسې لاړ شي او دې ته اوبه ورکړي ولې چې دې باندې اوبه ار سره بندي لږ وخت بعد دا جنۍ د دې ځای نه د تښتېدو کوشش کوي رایزو پرې راپاسي رایزو دې ته ووایي چې مه تښته دا جنۍ ورته وایي چې راځه ته هم زما سره رایزو دې جنۍ ته ووایي تا ته پته را چې له دې ځای نه د تښتېدو چې کوم انجام دی زموږ ماسټر به تا مړه کړي او چې څوک هم تښتېدل دي ماسټر په بېدردۍ مړه کړي دا جنۍ ده ته ډېر ووایي خو دی ورسره نه ځي اخر دا جنۍ له دغه ځای نه وتښتي خو دا د ماسټر کسانو نیولي او دا په یو خمبه
پسې تړلي ماشټر په دې باندې سزا د مرګ وخیږي. هغه تاکیش له تلوار ورکړي، تاکیش یې ردې په دې سینې کې دا تلوار ورمنډي او دا جنۍ مړه کی. بل طرف پولیس والا جنۍ وخی، هغه ته دغه سینیر आवाज وکړي. دا جنۍ ډیره ویریږي. دا سینیر وته وایي چې زمونږ یو جاسوس او هغه د نینجاګانو په باره کې ډیر معلومات حاصل کړو، خو هغه زمونږ چې کوم جاسوس او هغه چا مړ کو. بل طرف ته رایزو کپڑے انځي. دا خیال شي مخامخ د یو جنۍ دی په پوه شي چې دا جنۍ هم نینجا ده او د ردی سره په مقابله ورشي. د دوه ډیر د ټکر مقابله وي. ولک سات بعد د جنۍ په واشینګ ماشین کې اچولې او ټوکړې کې د دینه ویني روانې شي. دلته میکا د جاسوس په خځې پسې لاړ شي. دا د جاسوس باره کې معلومات کوي. نو دا وته وایي چې زما خاوند چې کوم هغه ډیر دلیر انسان او هغه د نینجاګانو خلاف ډیر ثبوتونه جوړ کړي وو. خو چې کله د پته ولګېده د یو لټ په ځای خپل دروازې ته دوه لټونه ولګول او په کور کې ځای په ځای د لایټونه ولګول، رڼا یې جوړه کړه او هر ټایم به دی تیار پاتې کېدو. خو نینجا چې راته د چې کوم لایټینګ سیستم او هغه ټول سیستم بند شو، ولې چې نینجاګان همیشه په تیاره کې عمله کوي. او نینجا چې راغی د لایټونه میټونه سیستم ټول غیب شو او ډیر په بې دردۍ سره زما خاوند مړ کو. بیا د خپل بلډینګ ته روانې ولې چې دام د نینجاګانو خلاف ثبوت تلاش کړه چې خپل بلډینګ ته کله راشي په دې ته یو آلی پاپا میلاو شي، یعنی کوم آلی پاپا چې په دفتر کې میلاو شو او په دې کې هم تور راګي دی چې څنګه نینجا په دې عمله کوي. بل طرف ته رایزو راشي، هغه د دغه نینجا د لاس رکاو کې او د نینجا سره په مقابله ورشي او دواړه نینجاګان د یو بل سره خپت بې دردۍ سره فایټ کوي. دلته کې رایزو خپل شکل د جنۍ ته وخی او دا جنۍ د هغه نینجا نه بچ کی. دا جنۍ د ځان سره راولي. بیا موږ ته د رایزو شاته مستقبل خی چې کله د خپل ټریننګ مکمل کو رده چې کم د مشري د بوزي یو زیاته دته یو غړی وخی چې دغه غړی مالا په کار ده. د په دغه موټا بسې باتروم ته لاړ شي. دا موټا چې کمی د په د نظر شي خو د په عمله وکي په مری او دا موټا هم په د باندې د سلخانه د ار سره مات کی. ولې چې دا ډیر زیات طاقت ور ویده دا رایزو خو وټکای او رایزو په اخره کې په دې موټا باندې باري شي او د په دې چاکو باندې زې په زې سورې کې. بیا دا غنه بعد موږ ته پاټ وخه د په چت باندې لپاسې د سره پلاس کې اق غړې وي او رتاغه ماستر راشي د نورو کسانو سره او د یو بل جنې نیولي چې هغه تختې ده. دا ماستر دی رایزو ته وویل چې ته دا جنۍ مړه کا، ولې چې دا تختې ده او د زمونږ خلاف ورزي وکړه. رایزو چې کله دا واورېده د خپل هغه جنۍ را یاد شي او د ډیر زیات خوشی شي د په دې نینجاګانو عملو کې او خپل چې دا کوم مشر وي دی هم په دې مخ باندې ووي د نینجاګانو سره ورشي. خو دا ډیر زیات وي او د خط تر غزار کې بلډینګ نه خوش قسمتي وي چې د اوبو تلاړ شي. دینه بعد بیا موږ ته یو سین وخی چې دا نینجا چې کمی رایزو او د جنۍ سره په یو هوټل کې وي. د ته و چې کپڑے بدل کولې چې نینجا د خپل د بین د وجه هغه د خلکو پیچنه پرې دی. بل طرف ته دا جنۍ چې کمی د خپل مشر ته و چې ما سره د رایزو دی خو د رایزو د گرفتاری هډر ملاو شوی دی. وته د جنۍ ته و چې د موږ لا ډیره جانکاری راکې خو د په دوکه باندې دا الګ راونه سی رایزو او په یو خوشی جیل کې بند کی او تړلې وي. دا جنۍ چې کله د رایزو خواته لاړه شي دا ډیره زیاته خپه شي. د خپل د مشر ته و چې دا ته غلطي او نور نینجاګان چې کم دي هغه د رایزو دشمنان دي. ته رایزو پرې د دی وته و چې رایزو په دې جیل کې سیف ته دا غنور نینجاګانو نه ولې چې بار د ګرځي نینجاګان به د مړ کی. دا جنۍ راشي د رایزو لا اوبور کې خو رایزو وته و چې تاسو ډیر نا وخت کو، یعنی نینجاګانو ته زمنګ اطلاع ملاو شو. د خپل سینیر ته و چې نینجاګان را روان دي خو دوی چې سو تیارې کوي په دې کې تیار شي او نینجاګان راشي او ډیر په بې دردۍ سره دا پوج دا کسان مړ کی. بل طرف ته دا جنۍ ورمنډه کی او دا د رایزو اتکړی او ار سره کولاو کې. دلته کې رایزو بیا د نینجاګانو سره په پایټ باندې ورشي او ډیر بې دردۍ سره فایټ ته شروع کی او خپل د نینجاګان د په ډیر بې دردۍ سره مړ کی. خدا په د باندې ډیر وی د نینجاګان او ډیر زیات زخمی کی دا رایزو. خو رایزو بیا هم د مقابله کې او رتغه زینه د جنۍ ته وایي چې تو تخته. دا جنۍ ورمنډه کې په ګاډ کې دی باندې یو نینجا وي او د بل طرف ته رایزو د دې مدد کوي او په دې نینجا باندې راټوپ کی د ګاډ نه لر کی. بیا د په مین روډ کې دا نینجاګان پایټ کوي خو دا کم چې نینجا وي د څنګه په رایزو کې تلوار منډي دا جنۍ په ګاډي وي او د ځان سره رایزو په ګاډي کې کینې او رتغه زینه د دوانه وتختی. بل طرف ته د په یو هوټل کې وي دا رایزو زخمی
ختموي د هغه حفاظت کوي. خپل سینیر ته پونو کې چې موږ داسې په یو هوټل کې یو، خو چې دا سینیر راشي دا جنۍ ورته ووایي چې هغه 10 منټه مخکې نینجاګان راغلي او هغه یې د ځان سره د دې ځای نه بوته و. بل طرف ته د رایزو چې کوم دی خپل مشر ته راولي او په هغه ځای کې وتړي چې په کوم ځای کې جنۍ تړلې وي، یعنې جنۍ چې وجلې وي. دی په ده کې دا ګوتې ور رایزو د ډېر تکلیف نه چغې کوي او د ده د خولې نه ټریکر راوځي. د دې مشر چې په دې ټریکر باندې نظر شي په دې کې پولیسان راورسي، یعنې د لا جنۍ ټریکر ورکړی چې ته دا ټریکر وخوره او دوی چې څنګه ته وتښتئ موږ به ردو اډې ته لاړ شو او دوی په ډېر په بېدردۍ سره په دې نینجاګانو باندې ډزې شروع کړي. بل طرف ته دا جنۍ راشي دا رایزو چې کوم دا کولاو کوي. رایزو هم د دوی سره د دې نینجاګانو خلاف مقابله کوي. بیا د په یو کوټه کې لګیا د نینجاګانو سره فایټ کوي. رایزو هم په ډېر بېدردۍ سره دا نینجاګان وجني، ولې چې دا ظالمان دي د خلکو سپاریانې اخلي او غټ غټ خلک وجني. رایزو چې کوم دی د تاکیشي لاسونه دواړه کټ کړي، ولې چې دغه دغه جنۍ وجلې وي. بیا دی د خپل ماشټر سره فایټ لراشي یو ګودام ته، خو د ده د ماشټر چې کوم وي د سره یو داسې جادو وي چې دی د هوا نه هم تیز منډې وي او دی د شاته راشي او شاته نه په ده باندې وار وکړي او دی لرې غوځار کړي. رایزو د خپل ماشټر سره لګیا، خو ماشټر وي. ماشټر په ده باندې ډېر زیات تیز وي. ماشټر چې په اخره کې دی څنګه د شاته نه وخی په دقه ځای کې هغه جنۍ راشي او هغه په دې ماشټر باندې ډزې وکړي او دا ماشټر وولي، خو ماشټر پر دې ډزو څه پروا نه وي او ماشټر په دقه ځای کې ځان غیب کړي او وتښتي. دا جنۍ چې وګوري ماشټر په نظر نه راځي. دا هلک رایزو دې ته ووایي چې ته د دې ځای نه تښته او په دې کې ډېر ټایم وتوي. دا ماشټر چې کوم دی راشي او دا جنۍ په شاته نه په دې کې توره ومنډي. رایزو چې کله دا نظاره ویني د ډېر زیات غوسه شي او د ده چې کومه شکتیانې وي هغه په ده کې دوباره نه بحال شي، یعنې د ده چې ماشټر چې څنګه غیبېږي دقسې پاور د ده سره هم راشي. دی په دې خپل ماشټر باندې حمله وکړي. دا ماشټر اوس دی ګوري چې دی چېرته لاړ، خو دقه حملې پې دی کوي څنګه چې د ده ماشټر په ده حملې کولې او دی اخره کې خپل د ماشټر مړ کړي او دا جنۍ بهر راوباسي. د دې جنۍ خوش قسمتي دا وي چې دی چې کوم طرف ته زړه وي هغه طرف ته په دې کې توره نه وي لګېدلې. د دې د وجې دا جنۍ بچي. بل طرف ته موږ ته دا رایزو وښیي. رایزو هغه ځای ته لاړ شي چې په کوم ځای کې د هغه جنۍ چې کومه خوښه وي هغه د نینجاګانو وجلې وي او دی خپله جنۍ چې کومه وي هغه میس کوي.